الله سره شریک جوړول دا انتهایی لوی بدبختی ده د الله د ناراضګۍ لوی سبب ده تر دې چې د مشرک نه الله دومره ناراضه کیږي چې الله د رب العالمین د چیرم جنت ته نه وځي. رب فرمایي ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. چا چې شرک د الله سره وکړه د ځای څه شي ده اته ځای ور ده الله په جنت حرام کړی ده بنده په دوانه جنت الله نه بوزي. الله ته دومره خبر شوی ده ځکه د شرک نه لوی ګناه لوی خواصت ده بالکل په یو ځای کې تا ته نه ملاويږي چې الله په شان د لوی ذات عظیم ذات انسان پریدي او د الله والا صفات مخلوق ته ور کینو بد دنه لوی بدبختی څومره. عبدالقادر جیلانی متعلق لکی عبدالقادر جیلانی ته یو زنانه راغله ژړېدله هغه ته تپوسو چې کورې بچی ته ولې ژاړې هغه وی چې وجه دا ده چې ما خاوند بل واده کوي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله او د الله د دین عالم دی خلکو بیا په بل نظر باندې مشهور کړی دا داسې نه و خلکو ته لوی غوث غوث اعظم وی دا د خلکو خبره ده هغه عقیده د توحید عقیده یو کتاب وګوره غنیت الطالبین انسان وي ته فکر وس د ګندګۍ نه او د ډلو نه د ټپلو نه دغه څومره بیزار او خلکو هغه په څه باندې مشهور نو زنانه چې دا هغه جوړېدله ته تپوس او چې ما خاوند واده کوي. عبدالقادر جیلانی ته فرمایل چې ګو خورې نو دا خو الله اجازه ورکړی کنه. رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایي فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله فرمایي یو دوا درې څلور که یریږو چې انصاف به ونه کو دې بې انصافۍ نه یریږو نو فواحدة بس یو سره زندګي تېر دا څه لازم هم نه ده ضروري هم نه ده او فرض هم نه ده. فإن خفتم ألا تعدلوا د انصاف دا یریږي چې انصاف ونه کو نو بفواحدة بس یکي نو دا خو الله اجازه ته ته ویلې جاړې هغه ته یو بل خبره وکړه د زنانه ته وایي چې اے شیخ عبدالقادر جیلانی کله شریعت رکاوټ نه وای معنی د شریعت نه وای نو ما به تا خپل مخ خودلې وای چې زه الله څومره خاصه پیدا کړم او بیا مې خاوند واده کړی. عبدالقادر جیلانی په دې باندې پر ژړا شو هغه ته وایي چې زه خو تا د خپل درد لپاره راغلی وم چې ته ما څه خبره وکړه دا خو ته راته ژاړې نو په دې کې څه خبره ده چې ما تا ته دا وایي چېرې زه دومره حسین او ښایسته الله پیدا کړی یم که د شریعت معنی او رکاوټ نه وای نو د خپل مخ به مې تا ته ښودل زه الله څومره ښایسته بیا مې خاوند بل واده کړي. نو هغه ورته وایي دې ښځې ته پوښتنه وکړه چې ته د څه وجې نه ژاړې هغه ورته وایي چې وجه ما ته یو بله خبره یاد شوه ته د دنیا په دې حسن باندې چې یو لس او شل کاله کېږي بیا به د سترګې هم خرابې وي غاښونه به دې هم د بوډیګانو شي اورېدل به دې هم خراب وي ظاهري حسن نکار دا به دې ولاړ وي بیا به ته یو بوډی وي په دې حسن باندې ته دومره زیاته نازېږي چې د الله حکم هغه په دې باندې ته دفع کوي ته په دې حسن دومره زیاته مینه یې او دومره نازېږي نو ته ځان سره شریک نه برداشت کوي. رب العالمین چې هغه د تمام جهان رب ده عالم ده په هر څه باندې پوهیږي په هر څه قادر ده مخلوق ټول هغه پیدا کړی ده هغه د ځان سره شریک څنګه برداشت کی هغه به څنګه وي چې هغه تم आवाज کیږي الله ته او د هغه بنده تم आवाज کیږي چې عبدالقادر جیلانی ته او یا بل یو چاته आवाज غیبانه کیږي یا غوث او یا فلان او یا چا هغه د ځان سره شریک څنګه برداشت چې یو زنانه په خپل یو څور د خایس باندې دومره زیاته نه دي او رب العالمین خود تمام جهانونو رب ده مالک الملک ده حی لا یموت ده هغه به څنګه ځان سره شریک برداشت نو لوی خباثت هغه شرک ده